سلامونه جوړ تازه. دا د بنګلادیش سره را روانو سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې طرحه شوی یا ډیزاین شوی نوی لباس دی. لباس چې څومره ساده وي ښه ښکاري، رنګ یې هم ډیر بد نه دی او معمولا دغه لباسونه د تجارتي شرکتونو لپاره مرکزونه بلل کېږي. نو په دې هیله چې افغانستان کرکټ بورډ ښه مالي ملاتړ یې پیدا کړي چې په مخکې او په شا کې د لباسونو کې د هغوی اعلانونه ولګول شي او ګټه یې افغانستان او افغانستان کرکټ بورډ ته ورسیږي. د لباس ښه دی، د افغانستان ملي بیرغ پرې دی، رنګ یې هم بد نه دی، په سترګو باندې هم رنګ یې بد نه لګېږي او ساده هم دی. مګر ماته یو شی پکې ښکاري چې د سریلانکا او لباس ته ډیر ورته دی. نو په هر حال په دې هیله چې دا لباسونه د افغانستان لپاره بختور وي او د بنګلادیش سره لوبې چې دي هغه هم ډېرې مهمې دي. 2023 کال نړیوال جام سیالیو لپاره دا لوبې کېږي، سوپر لیګ لوبې دي چې په 23 25 باندې شروع کېږي. 3 لوبې دي. دغه را روانه چهارشنبه نه بله چهارشنبه به له بنګلادیش سره زموږ 3 یو ورځنۍ لوبې پیلېږي او بیا وروسته 2 شل ورځې لوبې دي. او د افغانستان د ملي لوبغاړي چې اوس په قطر کې په تمرین باندې بوخت دي، دوی به د را روانه یکشنبه یا شنبه دوی بنګلادیش ته ځي. په هر حال د دوی دا لباسونه دې برکتي شي او د افغانستان د بري دعاګانې به کوو.